بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اول ټولو راغلو مېلمنو او ټولو مشرانو او ډیپلوماتانو خارجي او داخلي ټولو ته د دغې غونډې ګډونوالو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر خوښ یم چې په داسې مجلس کې زموږ ګډون شته چې هغه د افغانستان د پرمختګ او د بهبود دپاره جوړیږي. الحمدلله موږ خپل ملت او ولس ته ډاډ ورکوو. موږ چې کوم مسؤلین یا وزیران یا هر کوم مسؤل چې په کښته بخش کې وي هغه د خپل ملک د خدمت او د بهبود او د آبادۍ په فکر کې دي. موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو په هر بخش کې انشاءالله کارونه او پروګرامونه د بندونو او نور استخراج دا الحمدلله ورځ تر بلې زیاتېږي. کېدلی شي په لږ وخت کې افغانستان خودکفا شي او موږ هم دا امید لرو چې موږ به د نورو هیوادو ته د آینده لپاره دا په تمه نه وي چې موږ به د فقر لاس او د امداد لاس ورته نیولی چې ته زموږ سره کومک او امداد او مرسته وکړه. دا چې هستي و نیستي دا د الله پاک د جانبه څخه ده. چاته هستي ورکړې ده څوک یې پر هغه نسبن حال باندې پرېښی دی خو دا دواړه د بنده دپاره امتحان دی. خو دا کوم چې موږ ګورو نن ورځ چې دنیا هم ورسره په مشکل کې او خصوصا افغانستان هم په دې کې مشکل لرو چې هغه داسې د بنده تر وس و تر توان وتلې خبره ده چې هغه وچکالي و خشکسالي ده. دا د الله پاک د جانبه څخه یو رحم و یو مهرباني ده چې پر خپل بندګانو یې کوي. خو پیش مثلا بارانونه واورې دا زیاتې وې خو په دا څو کلو کې بارانونه هم کم سوي دي او واورې هم کمې سوي دي. نو په وطن کې خوشحالي ده. که چیرې موږ خپل اوبه ولرو یعنې په کومو بندو کې چې اول د هغه د کجکي بند دی چې محترم وزیر صاحب اشاره ورته وکړل یقینا که اوس اوبه وای اوس به ډېر ولایتونه د دغه برخه څخه مستمر وای. خو دا کې سړی څه نشي ویلی ځکه دا خو د الله تعالی کارونه دي. نو موږ د خپلو ولس او د خپلو مشرانو او د خپلو مسؤلینو څخه دا غوښتنه کوو چې کومه ذمهداري چاته سپاره سوې وي په هغه کې خپل وس او توان ونه سپموي. یعنې په کوم وخت باندې چې د ده د خدمت د شروع کولو وخت وي باید پر خپل وخت باندې خپل کار او خدمت ته ورشي او د خلکو سره په یو ښه احترامانه ډول خپل سلوک او خپل هغه مسله ورسره حل کړي. نو موږ دا غواړو چې ټوله خپل د افغانستان ولس ته دا خبره وکړو چې دوی دې نه بیاوسلې کېږي او اطمینان هم ورکړو چې دلته په امارت کې الحمدلله ټوله په کار اخته دي ناست نه دي په دې معنا چې د ملک په فکر کې دي نه ټول مسؤلین ټول وزیران صاحبان
تر خپله وسه پورې هر یو په خپل کار کې ځان مصروف ساتلی دي. نو موږ د ټولو تجارو وروڼو او د نورو سرمایه ګزارانو څخه دا هیله ده چې افغانستان به موږ تاسې خپله جوړوو، موږ تاسې بیا خپله خودکفا کوو. بعدا به نورو ته دا نورو ملکو ته امید د دې نه کوو چې هغه به زموږ ملک را جوړوي، نه را جوړ کړي دي نه را جوړولی شي. باید خپله لاس سره ورکړو. په افغانستان کې الحمدلله موږ ډېر ښه قدرونه لرو. لکه وزیر صاحب محترم چې د انرژي په باب کې څه خبره وکړله چې موږ داسې خلک لرو چې یعنې برق هم په زیاته اندازه باندې یعنې د بند جوړولو دا استعداد لري چې خپله د حتا په نورو بخشو کې هم داسې خلک شته. نو زما خواهش دا دی چې په هر بخش کې هغه که انجینر وي، هغه که تاجر وي، هغه که یو سرمایه ګزاره وي، باید خپل ملک ته متوجه اوسو. په خپل ملک کې هغه خپله سرمایه خپله هستي و نیستي د هلته مصرف کړو. یعنې دا معنا چې په کوم بخش کې دی وغواړي چې سرمایه ګزاري وکړي کولی شي. نور موږ د دوی د سرو د مالو د عزتو د هر څه انشاءالله امنیت که تاسې وګورئ دا خو خامخا به په نورو دنیا کې هم څه پېښېږي خو میډیا نه پورته کوي. خو زموږ لکه یو څه لږ جزي څه خبره پېښه شي خو میډیا راواچي دنیا په وږغېږي. نو خواهش مو دا دی چې ټوله باید خپل ملک ته متوجه سو او خپل ملک چې څنګه مو زړه غواړي. الحمدلله افغانستان یو داسې غني ملک دی چې هر څه پکښې کېږي. هر تاجر په هر بخش کې هر څه کولی شي چې وغواړي. نو موږ دا خواهش دی د ټولو تجار وروڼو څخه چې خپلې پانګونې دې وکړي او که په خارج کې کوم تجار د افغانستان یي هغو ته دعوت ورکړو، بلنه ورکړو چې راشي خپل په ملک کې سرمایه ګزاري وکړي، راشي خپل په ملک کې پانګونه وکړي چې ملک به مو هم د نیستیه هم د دغه څخه خلاص شي او خپل خلک به مو په کار بوخت شي. او دا نه یوازې چې دوی به نورو ته ګټه رسوي، یعنې ده ته هم په دې کې الله پاک داسې څه ورکوي چې دی به په خوشحاله وي. او بل دا کومه حالات چې اوس روان دي چې په بعضو ځایو کې د نیستۍ څه خبره کېږي چې مقصد په دې ولایت کې یا نیستي ده. یقینا نیستي ده، غربت دی، مسکنت دی، فقر دی. موږ د خپلو وطنوالو څخه د صبر او د استقامت پر خپل حال باندې دا غوښتنه کوو چې الله ته صبر وکړي. کاستي ده که نیستي ده چې الله تعالی ورکړې ده دا د بنده د لاس څخه نه ده ورپېښه، دا د الله تعالی تقسیم دی. نور وخت نه نسمه. خدای پاک مو په خپلو کارو کې موفق او کامیابه ولره. او خواهش دی دا چې کوم دلته موجود پانګوال او سرمایه ګزاران تجار دي هغه دې باید جدي متوجه شي و دغه کار ته چې په افغانستان کې خپله هستي و نیستي مصرف کړي او ګټه یې هم خپل ځان ته او هم ولس او ملت ته ورسوي. وما علینا الا البلاغ المبین.